درنو لیدونکو نن مې درته ویډیو د باره کې جوړه کړې ده چې څنګه کولی شئ د پبجي گیم څخه پیسې وګټئ. د بعضې زموږ ملګرو زموږ نه پوښتنه کړې وه چې بعضې خارجیان موږ ګورو هغه داسې وایي چې موږ دا پبجي گیم کوو یا بعضې نور د مشهور ګیمونه چې موږ کوو د دې په بدل کې موږ پیسې ترلاسه کوو ځکه موږ دا ګیمونه کوو او وایي موږ دا گیم چې کوو پبجي دا خو موږ صرف د ساعت تېرۍ دپاره کوو که چېرته پیسې ترې نه ګټل کېږي نو ما ته دغسې میسجونه یې کړي وو یو 4-5 کسانو وایي که کېدای شي په دې باره کې یو ویډیو موږ ته جوړه کړه دا معلومات پکې ورکړه چې د پبجي گیم نه پیسې څنګه ګټل کېږي هغه که پبجي گیم یو نور دغسې مشهور ګیمونه وي د دې نه وایي پیسې څنګه ګټل کېږي نو زه به اوس پوره معلومات تاسو ته درکړم چې د پبجي گیم او د همدې ترڅنګ نور مشهور ګیمونه چې دي دې نه پیسې څنګه ګټل کېږي که چېرته پبجي گیم به راواخلو که چېرته تاسې په پبجي گیم کې ښه استعداد لرئ یعنې ښه تکړه هستئ پکې داسې ټریکونه داسې تخنیکونه درته پکې زده وي چې هغه د ډېرو کمو خلکو زده وي تاسو به داسې کار وکړئ که چېرته گیم کوئ د دې خپل گیم باندې به ویډیو سکرین ریکارډر به آن کوئ کله چې دا گیم کوئ د خپل موبایل نه به ویډیو وکړئ کله مو چې ویډیو وکړه همدغه ویډیو به راواخلئ تاسو به یې یوټیوب ته پورته کړئ یوټیوب ته چې کله پورته کړه یو شی مو په ذهن کې ځان سره ونیسئ چې د ګیمینګ کوم چینلونه چې دي د ګیمینګ ویډیوګانې چې څوک اپلوډ کوي دا چې اپلوډ کړي دا په 1 ساعت کې 2 ساعتو کې تقریبا تر 10,000 15,000 20,000 داسې ویډیوګانې شته چې ان تر میلیون پورې ویوز رسیږي دا ویوز ځکه اخلي چې دا هیڅ کومې ژبې پورې اړه نه لري پبجي گیم دا ډېر وایرل گیم دی په دنیا کې ډېر مشهور گیم دی هر سړی ګوري یو تخنیک ترې نه زده کوي که څوک پبجي گیم کوي یو تخنیک یې نه زده نو په یوټیوب کې سرچ کوي چې دا تخنیک چل زده کړي که تاسو چېرته هغه تخنیک یوټیوب ته پورته کړی وي که څوک یې وګوري نو په دې ویوز باندې تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې درکوي یعنې په سکرین به تاسو ته زه اوس یو عکس راولم دغه گیم تاسو وګورئ پبجي گیم دی 2 ساعته کېږي چې اپلوډ کړی دی 58,000 ویوز یې اخیستي یعنې که 58,000 ویوز تاسو باندې که یو ورځ کې حساب کړو په یو ورځ کې تاسو 58,000 که 60,000 ویوز واخلئ په یو ورځ کې تاسو د 300 نه نیولې تر $500 پورې په یو ورځ کې ګټئ یعنې دا ویډیو مې تاسو ته د دې لپاره کې جوړه کړې وه چې زموږ بعضې پښتانه ورونه دي ګیمینګ کوي خو په دې نه پوهېږي چې زه د دې خپل ګیمینګ نه ګټه څنګه پورته کړم یعنې پیسې ترې څنګه وګټم دا ویډیو مې تاسو ته همدې لپاره جوړه کړې وه که چېرته تاسو پبجي گیم کوئ د کرکټ ګیمونه کوئ نو کله چې گیم کوئ د خپل د موبایل ریکارډر مو آن کړئ ریکارډر هم چې آن کړو دا ویډیو کله چې گیم خلاص شو ویډیو ودروئ دا تاسو په ګیلري کې پاتې کېږي که چېرته مو پکې فرض مثال کرکټ کړی ښه شاټونه هم پکې والي ښه ټارګېټ هم بل ټیم ته ورکړی یعنې یو دلچسپه لوبه هم پکې کړې وي دا تاسو یوټیوب ته پورته کوئ ښه صحیح هشټګ یو شی نه ورکوئ ورته د دې بدل کې یوټیوب تاسو ته بلا پیسې درکوي یعنې که چېرته 80,000 80,000 پورې ویوز واخلي که په یو میاشت کې هم تاسو 50,000 ویوز واخلئ یعنې په یو میاشت کې تاسو ته $300 $400 په کور باندې تاسو ته پیدا کېږي یعنې تاسو داسې مه کوئ چې ګیمونه کوئ او ځان نور نه خبروئ چې د دې ګیم نه یا استفاده ترې کېږي که نه کېږي بالکل د ګیم نه استفاده کېږي یوټیوب کمپنۍ اعلان وکړو چې دې نه پس موږ د ګیمینګ چینلونه چې دي که هر ډول ګیم وي مشهور ګیمونه دا موږ اپروف کوو دا موږ قبولوو د دې بدل کې موږ تاسو ته پیسې درکوو نو ستاسو افغانانو پښتنو ورونو نه مې همدا هیله ده که چېرته پبجي گیم کوئ زه پوهېږم تاسو اکثره زموږ افغانان ورونه پبجي گیم کوي که چېرته پبجي گیم کوئ نو دا سکرین ریکارډر مو آن کړئ د دې ویډیو تاسو که فیسبوک ته اپلوډوئ فیسبوک هم د دې بدل کې پیسې درکوي یوټیوب هم درکوي انسټاګرام هم درکوي ټیک ټاک دې امکان دی ولري چې بعضې اسیایي هېوادونو کې پیسې ورکړي نو دا خپله ویډیو یوټیوب ته پورته کړئ د دې بدل کې د میاشتې تاسو ته $400 $300 تاسو ته پیدا کېږي نو دا معلوماتي ویډیو چې ما مجتبا شمي تاسو ته چمتو کړې وه تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت